قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. کومې جینکو کې چې دا نښې ښکاره شي نو هغه به د کوروالي شوق لري، هغه به د جنسي کار شوق لري. دغه معلومات تاسو سره شریکوو، د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. که موږ تاسو وګورو نو په نارمل خبرو کې چې کله جینۍ 14 یا 15 کالو ته ورسي نو هغه پیغله شي، بلوغت ته ورسي او د هغې نه پس بیا د هغې په وجود کې داسې هورمون پیدا شي چې هغه د جنسي خواهش شوق لري. نو د دغه هورمون پیدا کېدو سره سم جینۍ کې کوم شوق چې دی یا ګرمایش دی هغه هم سیوا کېږي، خو دغه بیا په کومو حالاتو کې دا بهر راوباسي. قدرمنو دوستانو، په زیاتو ټولنو کې داسې هم مخې ته راغلي دي چې یا لیدل کېږي چې هلک او جینۍ ځان ته یاران ساتي، یعنې هلک هم ځان ته ګرل فرینډ یا جینۍ ملګري ساتي او جینۍ هم ځان ته هلک ملګری ساتي. خو زموږ خو الحمدلله مسلمانه ټولنه ده او بیا پښتانه یو، زموږ په ټولنه کې خو څوک داسې تصور هم نشي کولی، خو بیا هم پټ په پټه باندې داسې ډیر واقعیات شوي دي او جینکۍ هلکان تښتېدلي دي چې بیا د هغوی پکې مرګونه هم شوي. خو دا هر څه د وجې مخې ته راځي، دا ځکه مخې ته راځي چې کله هم یو هلک زلمی شي یا یو جینۍ پیغله شي نو په مور پلار باندې دا هم یو حق وي چې د هغوی دپاره د ښه ځای انتخاب وکړي. خو ډیر خلک په خپله انا پرستۍ کې تر دې حده ځي چې د خپلو بچو دپاره د رشتې خبره هم بده ګڼي. نو دغه دوران کې بیا کوم جینکۍ چې دی یا هلکان دي هغوی غلط قدم اوچتوي او دغه قدم اوچتولو نه پس بیا ډیر غلط کارونه به موږ ورته ووایو هغه مخې ته راځي چې خاندانونه هم ورسره بربادېدلی شي. نو قدرمنو، موږ غوښتل چې د دې باره کې تاسو ته معلومات درکړو. هلک هم د 14 کالو په عمر کې زلمی کېږي او اسلامي خبره هم دا ده چې د چا اولاد لوی شي، زلمی شي، عقل بالغ شي، هغه دپاره ښځه کول پکار دي او د جینۍ دپاره هم پکار ده چې پلار یې یو ښه ځای کې د هغې رشته ورکړي. نو دا معلومات تاسو سره ځکه شریکوم چې تاسو به د هر څه باندې پوه شئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک کول یې مه هېروئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په راروان وخت کې به زموږ نوي راتلونکي معلومات او ویډیوګانې تاسو سره شریکېږي.